لمونځ د یوه ضعیف مخلوق اړیکه ده له یوه پیاوړي خالق سره. له ځمکې د یوه کمزوري مخلوق اړیکه ده د اسمانونو او د ځمکې له خالق، د دې ټولو کائناتو له خالق الله عز وجل سره. لمونځ د الله تعالی او د ضعیف مخلوق بنده ترمنځ اړیکه ده. هر ورځ یې تاته 15 وخته موقع درکړې ده چې ته له دغه لوی خالق نه هر څه چې غواړې، که مرسته وي، که د ستونزو حل وي، یا کوم مشکلاتو نه وتلو لار وي چې درته یې برابره کړي. لمونځ د دې لپاره نه دی فرض کړی شوی چې الله پاک ته کومه ګټه رسیږي، بلکې د دې لپاره چې ستا د طبیعت ته چې څنګه جوړ شوی یې دا ستا ضرورت دی چې ته خپل خالق سره اړیکه ټینګه کړې. هر ورځ یې تاته 15 وارې موقع درکړې ده چې ته خپل رب ته سر ټیټ کړې، د هغه دعا وغواړې، هر څه ترې وغواړې، مرسته در سره وکړي او هر ستونزه چې لرې درته یې حل کړي.